د کانکور ازموینې د مخکښو زده کوونکو په دې لمانځغونډه کې د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور او پوهنتون د رئیسانو ترڅنګ زده کوونکو د کورنیو غړو او ګڼ شمېر ځوانانو ګډون کړی و. د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس د کانکور ازموینې د مخکښ زده کوونکي د لوګر ویاړ وبلل او دوی ته یې سپارښتنه وکړه څو د تحصیل په دوره کې هم خپلې هڅې ونه سپموي. تاسو ټولو ملګرو چې په دې هغه کې کامیاب شوي دي په دې امتحان کې ډېر ټولو ته مبارکي وایم. الله تعالی دې نیک مبارکي درته. غوښتل هم دا ده چې پوهنتون د رښتیا پوهنتون ووایي. هسې کاغذ پرانیان یې وخت تېرول دا هسې د ملت د کونډو د بورو د وږي خلکو د پیسې په دې مصرفي محصل باندې ډوډۍ هم درکوي، استاد هم درولی، لیلې هم درکړې، کټ هم درکړې، بستاره هم درکړې ده، هر څه یې درکړي، اوبه چښاک خوراک هم درکړی ده. خو بیا هم که ته دې دومره بیچاره ولس سره چې د خپلې خولې ډوډۍ تا ته درکړې ده ته بیا هم خیانت کوې، ته د په غټ خیانت په دنیا کې زومبل به نه وي. الله تاسو توفیق درکړي چې په ښه شکل باندې د خپل علم وکړئ او د افغانستان او د اسلام په درد دوا کوي ورته. د لوګر پوهنتون رئیس هم دغو ځوانانو ته مبارکي وویله او دوی د هیواد راتلونکي وبلل. تحصیل یعنی حاصلول په دغه دوره کې د تعلیمي دورې برخلاف محصل او ځوان مکلف دی چې د اخوا لاس او پښې ووهي، مطالعه وکړي، تحقیقات وکړي، انټرنیټ ته سر ورښکاره کړي، یو استاد او بل استاد ته د شاګردۍ زنګون ووهي او بالاخره ځان واقعا یو تحصیل کوونکی جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې لوګر کې زرګونو ځوانانو سږ کال د کانکور ازموینه کې ګډون کړی و چې ډېری یې بریالي شوي دي.